د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه ګرانو لیدونکو السلام علیکم. زموږ یوټیوب چینل ته درته ښه راغلاست وایم. د پاکستان نه چین ته ښځې قاچاق کیږي، خو مخکې له دې چې دغه مطلب در سره شریک کړم، زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب او ترڅنګ د بیل نښان ووهئ تر څو زموږ د هرې ویډیو په هکله معلومات درکړل شي. د بشري حقوقو نړیوال تنظیم هیومن رایټس واچ ویلي پاکستان چین ته د ښځو او جینکو په قاچاق کېدو کې بوږنېدل پکار دي. کوم ډول تورونه چې د آسیا 15 نورو هیوادونو سره یو شانوالی لري چې چین ته ترې ناوېګانې قاچاق کیږي. د بشري حقوقو نړیوال تنظیم مشرې سوفي ریچارډسن په یو لیکلي مضمون کې تېره میاشت په پاکستان د یو تلویزیون خپور شوي راپور حواله ورکړې چې پکې په لاهور ښار کې د ودونو په مرکز کې چاپه وهلې وه. اول شي و چې هلته شپږ ښځې چې پکې 2 جنکو عمرونه یوازې 14 کاله و چین ته د تګ لپاره د اسنادو ترلاسه کولو انتظار کولو. یوه شخصي تلویزیون AR په خپل راپور کې ادعا کړې وه چې دغه ښځې د دوی کورنیو د 4 لکه روپیو په بدل کې خرڅې کړې وې. د بشر حقوقو نړیوال سازمان وایي چې دا عمل د تیرو 100 کلونو راهیسې روان دی. د بشر حقوقو د نړیوال سازمان په وینا د 1980 کال را په دې خوا د چین په آبادۍ کې د ښځو تناسب کم شوی او څېړنې ښیي چې دغه هیواد د 30 نه تر 40 میلیونو ښځو د کمي سره مخ دی او له دې امله زیاتره چینایي سړي بهر هیوادونو کې د ودونو لپاره ښځې لټوي. دوی په خپل راپور کې لیکي چې پاکستانی ښځو چینایي سړیو ته د ودونو د ښکاره شوې بدنامۍ د اسلام آباد او بیجینګ اړیکې په داسې حال کې چې د سخت ازمایښت سره مخ کړي چې په پاکستان کې د پاک چین اقتصادي پروژې په اړه منفي غبرګون را روان دی. د پاکستان د سېنیټ د بشري حقوقو د کمیټې غړي عثمان خان کاکړ وایي اوس خو پاکستان حکومت چینایي وګړو ته شهرت یا تابعیت هم ورکوي او په ډاګه شوي ده چې چینایان دلته راځي او د پاکستان په پنجاب کې د جنکو سره ودونه کوي. هغه وایي د بده مرغه د پاکستان مرکزي حکومت او پوځي اسټابلیشمنټ هم سترګې پټې کړې. موږ خو وایو چې چین ته خپله 1 انچ ځمکه او 1 کاڼی هم ورنه کړو. ملایان هم په دې غلي دي، باید چې دلته په راتلونکو چینایانو نظر وساتلی شي چې د دوی مقصد څه دی او دا معاملې په سېنیټ کې د بحث لپاره هم راپورته کړو. د پاکستان د نیشنل هیومن رایټس کمیشن هم په خپل راپور کې د پاکستانیو ښځو چین او نورو هیوادونو د قاچاق ذکر کړی و. هغوی وایي چین ته د پاکستانیو ښځو قاچاق کول زیات اسان دي ولې چې هلته د یو ماشوم د زړې پالیسۍ له امله د ښځو تناسب کم دی او دا هم د قاچاق یو علت کیدای شي. دا وه د پاکستان نه چین ته د ښځو د قاچاق په هکله زموږ ویډیو. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.